د الله فرمان دی چې ابراهیم علیه السلام باندې کوم امتحان ما کړی دی نو هغې کې دی کامیاب شوی. هیڅ امتحان داسې نه و چې ابراهیم علیه السلام پکې ناکام شوی. عزیزانو د بچپن امتحان تاسو وګورئ د بت پرستو سره بیا بوتانو سره څه چلو که مضمون تاسو واورئ. یو طرف ته ټول قوم دی او بل طرف ته یوازې دی خو د حق د پاره پیس قربانه صرفاو نکړه او درې دی. بیا د یو عظیم بادشاہ د یو ظالم او د یو جابر بادشاہ سره بیا مقابله و چې داغه نمرود نامه و. تاسو وګورئ چې الله یې مرګره و. نمرود لاړو نیست و نابود شو او ابراهیم علیه السلام په خپل مشن کې الله پاک کامیاب. د ابراهیم علیه السلام متعلق ما تاسو ته درس کړو چې د فوج او د ټول قوت چې د الله د ماشو په وجه باندې هلاک کړي او د ابراهیم علیه السلام هلاکت چې د هغه هم د یو ماشي د لاسه شي. انا لله. د نمرود هلاکت چې دا هم د یو ماشي د لاسه شي. عزیزانو هلاکت داسې چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود وی چې ته د هغه خپل خدای ته ووایه که نه چې ما ته را مخامخ شي. ابراهیم علیه السلام وی چې ډېره ښه اسمان ته وکته چې خدای زما چارې خو ټولې تمامې شوې اوس ته پوهېږه او کار دې پوهېږه. معمولی غوندې وریځ په اسمان کې راځي او توره تیاره جوړوي او د یو نمرودي په بدن پورې په کروڑونو ماشي ونښتي چې لږ ساعت تېر شه د هډوکو پنجرې ولاړې وې او غوښه په یو سپۍ پورې او د نمرود په دې پوزه کې یو ماشه ننوت. هسې مې خیال کولو دې درې څلورو ورځو کې چې دا به ستاسو یقین راتلو یا نه چې ماشي د لاسه نمرود څنګه مړ شو. او د درې څلور ورځو کې به م یقین راغلی چې ماشي هم یو غټه بلا راغورځولی دا به م یقین راغلی ځکه چې معامله ټوله د خدای ده. هغه د زور او د قوت او د طاقت نه ده. د خدای معامله ده چې الله پاک څه کول غواړي په دې ځمکه هغه کیږي چې بنده څه کول غواړي هغه نه کیږي. تدبیر کند بنده و تقدیر نه داند کس کې نه داند و نه داند کې نه داند. یو انسانی تدابیر دي او یو د خدای تقدیر دی. انسانی تدابیر چې دي هغه د خدای د تقدیر په مخ کې هیڅ شی. نو یو دا اورېدو خبره وه چې نمرود د ماشي د لاسه مړو. یو په دې هفته کې دننه قدرت درته وښوده چې د ماشي د لاسه هم خدای پاک یو غاټه بلا راغورځولی شي او ختمولی شي. دا تاسو ته په سترګو خدای اوس بېله خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بېله خبره ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشو. کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکای غوندې قوم
یورپ غوندې ممالک دي، هغه روس غوندې قوم دي، هغه چین غوندې قوم. کم قوم کې چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. زمونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو وکتو، بل ورځ مو وکتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی؟ نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیدل. نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړ. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړ؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي؟ د ملک فیصله به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکړ؟ په دې سوچ کړئ. خود کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس په ګرځیدای کان کو پتہ نه لګیږي. دلته سوال د عزیزداري نه، سوال د رښتې نه، سوال د پری جنبه نه، سوال د دې چې زه د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې ورکړم. ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست او تا د اس په واګې ړین له په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ړین له په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندو له په لاس کې ورکې کیږي بچي. خدای دې ملک شي ستاسو مو، خدای دې ملک شي دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولې شي. سبب دې ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول کوي. سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. تو وګوره چې دا سړی په دې پوي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه او بجای نو د کور مالک ته ډېر تنګ و او چې کوم رانه به وکول به فټه مولانت فټه مولانت آخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راځي. آخر وی چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړې نشي. پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړی، په فټه مو دا بجای اډو شرمي. دا قوم په فټه مو شرمي یا هم شرمولو زما الکما ګیره مسکینه شوا عمر ټول تیر شو. ما څوک نه شرمو بلکې زه شرمې ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې. دا کشمیریانو قسم درته کړی و چې ته کشمیر ته تلې مال نه
ویل ته څنګه مولا مال ته تلې؟ ویل نه. نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کېدی شي؟ وی چې نه. نو مال بس خبره خلاص. وی څنګه ته داسې ځې؟ نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نشي. تاسو پوه شئ. نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغی؟ د دې قوم د لاس. یو بادشاہ ډېر ناپوهه، وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې؟ کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې. ویل نو څوکم څوک؟ وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته مونږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې، خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو مونږ ځان سره به کی، خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطې دي نو مونږ به تار راکاږو، نو ته پوهېږه خبره په بله اړوه. ویل ډېر چرته بادشاهان به راغی او د به خبره ګډه وډه کول، هغوی به تار راغله نو د به خبره په بله واړو. یو بادشاہ راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو، خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته. هغوی زر تار راخو چې بیړه دې غرقه شي. مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه، تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چل. نو عزیزانو خبره دادا چې هلته خو وزیران هوښیارو، که بادشاہ ساده هم نو کار چلېده. چرته چې ټوله معامله دغسې یا د ښارونی او د کارغه کیسه وي. کارغه او ښارونی په جګړه دي، نو نوشیروان بادشاہ په لاره روان او بختک وزیر ورسره. چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا ښارونی؟ وی صاحب پرېږدی. وی نه حل ووایه. وی جی خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د ښارونی نه لور غواړي او ښارونی نه ورکوي. وی چې نو بیا؟ وی دې ښارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 ښارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راغلي. وی دا کارغه ورته وی دی ښارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو ښارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر ښارونه به وران وو. وی د دوی دا جګړه ده. عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ. چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ. ته ځان سره جخت وګوره، ورځ بیرته په تا بمباری کېږي، ورځ بیرته. اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري، سوچ پکاري. اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه. تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي، د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي. دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم، دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي. یا کروس وی چې راځي خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي، خبرې پې کوو
د خبرو کولو له به ته څوک لېږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یې دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری و اے رحمان چا غټل او چا بیل نن ستا د نصیب جواری لګېدلې ده څوک غټي او څوک د جواره دونه دي د جواره پړونه زما عزیزانو عرض مې داو ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہي پرېخوا او لاړو ملنګ د سیند په غاړه بناستو روټای به چرته پیدا کړه به وخړو د سیند په غاړه بناستو الله الله به بادشاہ مرشو چې بادشاہ مرشو نو جرنیلان ورپسې لاړ چراشه پلار دې مرشو چې په تخت کې نه هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ وې دلې څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو ته ټاکای ګنډې او د سین په غاړه ناس ستنې نه تارويستو سین ته ستنو غرزول او راوړې د ماستن راوړې چې د دریاب څومره کبانو ټول په خله کې یو ستن نیولې و ولا راو ویلوم لیدا زدلم بادشاہ چې جرنیلانو ډېر تنگ کو نو جرنیل ته وی چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي دو لاس بخبه بته روان بیا ورته څه ورته وایذا حملت على القبور جنازه وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول دا شپانسنی یقین لرا چی اورز بستا جنازم د بل پوگئی او قبر تبی روان کرے خیال د دیو کا ترالی او ما تا دعوت راکے چراش د پلار تخت خالی دے پا تخت کے زما عزیزان بادشاہی پا فقر کے دا بادشاہی پا غربت کے دا بادشاہی پدې کې دا چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غچي عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه دا خبره د ملک دا خبره د وطن دا چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکی ځکه چې د ډندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکی د ډندو لاس کې د اس په واجه ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف
انجام به سي خبره د ملک دا سم ملک دی بیگا تاسو کته کروڑونه ډزي اوملی ده کنم دي نم دی اورید کروڑونه ډزي کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړي ترننه کیس نه خلاصي بیګای ملک ټیپر کړه ده په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلې ده په یو سړیم کیس رجسٹر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډس کړه ترننه می کیس نخلاصي منبر له 2 کروڑه ډزې وشوي چا په کیس رجسٹر نه اوس دې شله به عمر د کم زنه پیدا کما دې ملک له عمر د کم زنه پیدا کړي چې او خزا ورتراله ماشومه پغې کې دی عمر دا قران یوازې مونږ د پاره ده کتا د پاره هم ده ورته بي قران هغه قانون دی چې پدې کې د امیر او د غریب فرق نشتا د امیر او د غریب فرق نشتا نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارث دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندل چې دا خزي سوټي ته دا مین دی پردی لوخي ویني دا مین دی چې د پردای جامې ویني او دا ډنګګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل قوم الکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا کوزر درکم ته خود خلق سترګې خوري تاسو خدای پیژندل غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو د خرغون د سپیګنی پرون ملادل سپیګنی خړې وي داسې مې ورته سره وخوځو د خرس پیژني دا خدای پیژندلی خدای په یاره واو یا به مړم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو خاورس په دوربین کې ولیدا نو کمړم په قبر می راشي متیازي خاورس بنم دغه تالی سټ بېای دغه چولی چوک بېای دغه پردی جارو کخ بېای تاسو به خدای په خپلو په نو درې او نه به تاسو له خدای خاورس دا خدای پیژندل قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږه ولی مهرباني نه ده ځکه چې مونږ کې زه نشته مونږ کې زه خدای ته وګورئ خدای ته خپل ځان او پیژنئ خپل حیثیت او پیژنئ خدای او پیژنئ د خدای رسول او پیژنئ
حکومت توایم د خدای غلوی ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوبه مکو ته د ملک تقدیر سره لوبه